السلام علیکم خوږو دوستانو، په دې هیله امید چې راته روغ او جوړ به وئ. خوږو دوستانو، نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د ULD ټیچر یوټیوب چینل څخه حاضر شوی یم. غواړم چې نن تاسو ته یوه بله د تخنیک څخه ډکه ویډیو در وړاندې کړم. هغه هم د دې په باره کې څنګه موږ کولی شو چې زموږ د فیسبوک آی ډي پاسورډ بدل کړو. زیاتره مینوال دا پوښتنه کوي چې موږ څنګه کولی شو چې خپل فیسبوک آی ډي پاسورډونه بدل کړو، په کومه طریقې سره موږ کولی شو. نو انشاءالله نن به ستاسو ته دغه در وښیم په دې ویډیو کې. خوږو دوستانو، تاسو مخکې له دې چې په ویډیو باندې درته پیل وکړم، مخکې له دې څخه تاسو زموږ ULD ټیچر یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او زموږ سره اوسئ. راځو په ویډیو باندې پیل کوو. خوږو دوستانو، لومړی به تاسو راشئ د فیسبوک اپلیکیشن به راخلاص کړئ په دغه ځای څخه، او له هغې وروسته به تاسو لاړ شئ په د سر باندې کوم درې کرښې چې دي. زما په فیسبوک کې خو نشته دغه ځای کې، خو ستاسو فیسبوکونو کې به وي کوم درې لاینونه، درې کرښې چې په د سر باندې موجود دي، د ښي طرف ته کونج باندې، هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. لکه زه چې په دغې تصویر باندې زه کلیک کوم، همدغه ډول هلته ستاسو لپاره درې کرښې موجودې دي. کله مو چې په هغې باندې کلیک وکړ، هغه مو ووهل، هغې وروسته به تاسو لاندې راشئ او په سیټینګ اینډ پرایوسي باندې به کلیک وکړئ. او له سیټینګ اینډ پرایوسي څخه وروسته خوږو دوستانو، کله مو چې په پرایوسي اینډ سیټینګز باندې کلیک وکړ، له هغې وروسته به تاسو راشئ په پرایوسي اینډ شارټکټس باندې به کلیک وکړئ، دا به ووهئ. او له هغې څخه وروسته به تاسو دغه صفحه راښکاره شي او دلته به تاسو خوږو دوستانو لاندې راکوز شئ او دلته یې تاسو توضیح لیکلی دي چینج یور پاسورډ، دا به ووهئ. لږ ورته تم کېږو تر څو بله صفحه راخلاصه شي. دغه د خوږو دوستانو صفحه راخلاصه شوه. د دغه ځایه به تاسو داسې وکړئ چې په د سر باندې کوم خانه چې ده وایي کرنټ پاسورډ، دا یې چې پکې لیکلی دي، په دې کې به تاسو هغه پخوانی کوم پاسورډ چې دی هغه به تاسو پکې ولیکئ. کوم پخوانی پاسورډ مو چې خپل فیسبوک آی ډي ته د جوړولو په وخت کې ورکړی دی او یا مو له هغې وروسته ورکړی، هغه به دلته ورته ولیکئ. او نوی پاسورډ چې کوم تاسو اوس غواړئ چې ولیکئ، هغه به په د لاندې نیو پاسورډ کې ورته ولیکئ. او له هغې وروسته به په سیو چینج باندې کلیک وکړئ. اسانه خبره، تاسو خپله هم کولی شئ دغه ځای کې. کله مو چې په سیو چینج باندې کلیک وکړ، نو له هغې وروسته به ستاسو پاسورډ چینج شي، بدل به شي. د اوسنی پاسورډ چې کوم تاسو ورکوئ دې ته به بدل شي. ډېر په اسانۍ سره تاسو خپله کولی شئ. خوږو دوستانو، زه یې اوس درته نه کوم، تاسو خپله وکړئ، انشاءالله تاسو یې کولی شئ. زه په دې باندې مطمئن او باوري یم. خوږو دوستانو، نوره ویډیو نه اوږدوو، ویډیو تر همدغه ځایه بس ده. که مو زموږ چینل ته سبسکرایب کړی نه وي، په ډېره مهربانۍ سره زموږ ULD ټیچر یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ او زموږ سره د نورو ویډیوګانو لپاره پاتې شئ. زموږ سره اوسئ. د اوس لپاره د الله په امان، الله مو مل شه هر چیرې چې یاستئ.